صبغت احمدي له دندې ګوښه شو. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو که چېرته تاسې زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وروسته له هغې له دندې ګوښه شو چې د سپټمبر په اوومه نېټه یې په یوې غونډې کې د هغه خبرو په وړاندې چې د پاکستان په لاهور ښار کې د طالبانو د پلاوو ترمنځ روانې دي ویلي وو چې دا خبرې د افغانستان په ګټه دي. وروسته ولسمشر غني صبغت احمدي د دې له امله له دندې ګوښه کړ چې د افغانستان په بهرنیو چارو کې لاسوهنه کړې وه. ولسمشر غني زیاتوي د طالبانو سره د سولې خبرې سرې کرښې دي او هیڅوک د دې اجازه نه لري چې په خپل سر پکې لاسوهنه وکړي یا یې ملاتړ وکړي او یا یې هم رد کړي. خو اجرایه ریاست بیا د صبغت الله احمدي له دندې څخه د ګوښه کېدو خبره په کلکه توګه ردوي. دا لومړی ځل نه ده چې دا ډول پیښه تکراریږي، بلکې په بار بار سره لوړ رتبه او ټیټ رتبه چارواکو دا ډول تېروتنې تکرار کړي دي چې د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.